یو ځل بیا د یو نوي پروګرام سره ناسم د ملګرو سره مازدیګری دی. موسم هم ډېر ښکلی دی، باران هم شوی دی، خو د ملګري وایي چې یاره موږ زړه غواړي چې ټپې وکړو. نو موقع به دې وله ورکوم، خو د ټپو نه مخکې ورته زه یو شعر ویم. وایي زما ملالې په دلوي میوند غذا ګټلې، زما ملالې په دلوي میوند غذا ګټلې، زاید ته د یو قربان د زوره څه خبر یې. نو منیره بلنه در کومه چې د ملګرو ته ټپې وکړئ. مایک برته هم زه نیسم ځکه چې تاسو به په هغه خپل انداز کې ټپې کوئ. دوم ټپې به هرکلی درته ویو شروع کومه. لول دی ویلو که ویلو رامین شانو وس راته وایي او زړګې صبر او زار کمینا مازیګری دی خیرې مکړنو ته به د ناز خیرې کوي ریشا بشي او یله زار شمه د لیونی ارمان پوره شنو په مخ کې ځي حوزي پرستولي کولی زیارتونه او یله زار د شما لول دی ویلو که ویلو رامین شانو وس راته وایي او زړګې صبر کمینا زما د زړه طاقت ته ګوره نو دومره غمونه رالیږه چې زه وړمه او یله زار شمه دا ته چې ځي او ځي ما په چا سپارې نو ما په بېننګو خلکو ما کما سپارم ینا بیګا رانغلی کم نصیبانو لکه د ګوړې او بوجۍ نیغه او زار ناستومه زبردست. دا ته بځې کځې اخر به لاړ شي نو ماته ګړې په ګړې م کوم وایه چې زما یله زار شمه چا راته وي کوي جانان دې تور دی نو ما پرڼا لیدلی نه دی کنه د تور به وینا هر د شما وای دالان جارو کړي و بلانو سپینې لمنې او زار پښتانه راغلي دینه لاول وړه وی چې ساده وینو وستې لمنو تریشي ګنډلي دینه او جانانه تور کتو چې له حلال کنو زمونږ کډه ستاسو کلی ته درځینا. ډېر ښه زبردست. دا و ملګرو سای منیر مرسلین خان او ملک امتیاز چې تاسو ډېرې خوږې ټپې واورېدې. او زه ورته سای منیر خان یو شعر ووایم وایي نه مې څوک یار شته نه دیلدار لرمه. چونکې لږ رومانټیک شعر ورته ووایم وایي نه مې څوک یار شته نه دیلدار لرم او ملګرو هسې په دې ښکلو کې زه کار لرم. او زه ورته هېڅ نه ویم خاصې مې لږ خوږ غونته دي او ځکه په خوله کې هر یو ښکلي ته اظهار لرم. ډېره مننه.